अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, मैं उमर सवाब बोल रहा हूँ। मैं दुबई से आ रहा था 15 जनवरी को। फ़िया एक अप्लाइड था हमारा इस्लामाबाद के लिए, और मैं जब दुबई से निकला तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैं पहुंचा तो मेरे पास जेब में पर्स था, और वो पर्स हमसे गुम हुआ है। तो मैं सबको दरख्वास्त करता हूँ कि भाई वो पर्स जिसको भी मिला है, वो अगर स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर होगा, ये हमारा जो भाई है जिसका चैनल है उसका भी नंबर होगा, उससे रब्ता करे। अगर वो पर्स हमें वो दे देवे तो मैं इंशाल्लाह उसको 10-15 हज़ार रुपया इनाम भी दे दूँगा, क्योंकि उसमें हमारा लाइसेंस है दुबई का और पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है उसमें, और उसमें तकरीबन 820 दरहम थे उसमें। तो लिहाजा सबसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो आगे शेयर कर दे, और जिसको भी मिला है वो इस नंबर पे मुझे कॉल कर ले। मैं इंशाल्लाह उसको 10-15 हज़ार रुपया इनाम भी दे दूँगा। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو، زه یم ستاسو کوربار بادشاه د خپلې پاڼې بادشاه بشین لکتونکو. نن ډیره اهمه ویډیو، ډیره په اهمه موضوع باندې زما سره خواته چې کوم د امیر صاحب ناست دی راغلی دی، ډېر زیات پریشانه دی. د دوی راتلو د دوبۍ نه په 15 جنوري باندې پاکستان ته د اسلام آباد په ایرپورټ باندې د دوی یو بټوه وه چې په هغې کې د دوی د دوبۍ لایسنس او شناختي کارډ او وغیره نور کاغذونه، او مین خبر دا چې په هغه بټوه کې ډېرې زیاتې روپۍ وې. نو هغه د دوی نه بېدرکه شو ده. دوی ته زما خیال چې دوبۍ کې ورسره وه، بیا ورته دا پته نشته چې اوس بټوه کوم ځای کې بېدرکه شو ده. زما خیال چې په دغه اسلام آباد په ایرپورټ کې بېدرکه شو ده دغه بټوه. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ، ځکه چې دا د یو مسافر رور سوال دی، او د دوبۍ لایسنس تاسو ته پته څومره په مشکله باندې میلاویږي، هلته څومره پسې کړاونه کېږي، او هغه چې بیا د چا نه بېدرکه شي نو څومره زیاته پریشاني هغه ته. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو له اول مخکې شیر کړئ. د امیر صاحب سره هم خبرې کوم چې دی د خپلې بټوې په حواله باندې موږ ته څه وایي. نو یقیني وکړئ چې ډېر زیات خفه دی. دوی سره خبرې اترې کوم چې دا بټوه په کوم وخت کې د دوی سره وه، بیا کوم وخت کې بېدرکه شوه. او بله خبره دا ده چې بټوه چا ته میلاو شوي، نو په دې سکرین چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري په دغه نمبر به د دوی سره رابطه وکړئ، او زما په دې پیج کې نمبر دی، په ما سره به رابطه وکړئ. دا زموږ کلیوال دی. نو بله خبر دا ده چې دا بټوه د چا په لاس ورغلي، مین خبره. نو د هغه دپاره امیر صاحب ډېر ښه انعام ایښودی دی چې دا بټوه د ښه سړي په لاس ورغلي او بټوه موږ ته حواله کړي، موږ ته ټلیفون څه وکړي. نو هغه دپاره به ډېر مطلب دا چې کومې پیسې ټولې دغه شوې، خو دا لایسنس او دا شناختي کارډ چې کوم دی دا موږ ته راکړي، نو دا ډېره زیاته به بهتره وي زموږ دپاره. ځکه چې د دوبۍ لایسنس تاسو ته پته ده چې کوم مسافر ملګري دی په دوبۍ کې دا لایسنس ونه په مشکله باندې اخلي. نو راځم امیر صاحب سره یو څو خبرې اترې کومه چې د خپلې بټوې په حواله باندې موږ ته څه وایي. السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل نوم راته ووایئ لږ په زوره باندې. زما نوم عمر ثواب دی، او زه جی په 15 جنوري باندې راتلم د دوبۍ نه، او دوبۍ ایرپورټ نه چې دوبۍ ایرپورټ کې چې زه وم، زما سره دا بټوه وه، او دوبۍ ایرپورټ نه چې زه راووتم جاز ته راوختم، اسلام آباد ته راورسېدم، نو بټوه ما جیب کې لاس وه، بټوه ما سره نه وه. نو هلته ما اسلام آباد ایرپورټ کې هم کمپلینټ وکړو هغه فی آی والا ته، هغوی هم وکته، هغوی زما نه نمبر یې اخیستلی دي، هغوی وایي چې انشاءالله میله وشوه موږ به تاسو ته رینګ وکړو. او زه هم د خپل طرفه وایم چې رور مسلمان ته که چېرې دا بټوه زما میله وشوه او په هغې کې هغه لایسنس او شناختي کارډ او هغه پیسې پکې وي، تقریبا 820 درهم دي پکې، هغه که ما ته چې ته پوره په پوره میله وشو هغه 820 درهم او هغه لایسنس او هغه شناختي کارډ، نو زه به انشاءالله هغه کس له 10-15 هزار روپۍ انعام هم ورکړم که ما ته چا دغه بټوه راکړه. او په دې سکرین باندې به زما نمبر چې دی دا ملګری هم ورکړي، د ده نمبر به هم وي، دوی سره رابطه وکړئ، نو ستاسو به ډېره مهرباني. کتونکو د تاسو د دې امیر صاحب خبره واورئ، د خپلې بټوې متعلق باندې یقین وکړئ ډېر زیات پریشانه دی. د مسافر ورسوال دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ. دا ستاسو په یو شیر باندې که تاسو موندلي نه، خو صرف دا ویډیو که ستاسو مخکې شیر شوه او تاسو شیر کړه، نو کېدای شي چې دغه کس ته ورسېد چا په لاس چې دا بټوه ورغلي، او زه یم چې انشاءالله بټوه چې کومه پرته وي اوس به هم د چا سره وي، خو چې چا موندلي او دوی ته یې حواله کړي، نو دا به ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره وي، ډېره زیاته ښه خبره وي چې لکه د دوبۍ د لایسنس ما تاسو ته ووایي چې څومره په مشکله باندې هلته میلاویږي، بیا د شناختي کارډ ده، نو هغه کس دپاره 15,000 چې دی د دغه انعام دی، نور هم لکه د چا خبره د زړه نه به ډېره زیاته دوا خیږي. نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ، ستاسو په یو شیر باندې انشاءالله چې دا بټوه ته ضرور میلاویږي، او تاسو ورته هم زه یم چې دوا کوئ، ځکه چې دا د چا نه داسې مسافرۍ کې راځي او داسې بټوه ته بېدرکه شي یا بل څه داسې څیز، نو هغه څومره پریشاني هغه دپاره. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ.